طالبانو د یو شمېر بندیانو د آزادولو له اقدامه هرکلی کړی دی. دوستانو د مطلب وړاندې کېدو د مخه که چیرې زموږ د یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل د کوم ښایسته معلومات لپاره د سره سبسکرایب. وروسته تر هغې چې افغان دولت اعلان کړی و چې 880 تنه طالب بندیان به ازادوي، تېره ورځ یې د پلچرخي او باګرام په شمول د یو شمېر ولایتونو هم لسګونه بندیان آزاد کړل. وسلوالو طالبانو د افغان دولت د یاد اقدام هرکلی کړی او بندیانو د خلاصون دوام غوښتنه یې کړې ده. د وسلوالو طالبانو د بندیانو د کمیسیون ادارې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه 880 بندیانو کې د اسلامي امارت په اړوند یوازې 261 تنه بندیان شامل دي او نور ټول هغه بېګناه هېوادوال دي چې د طالب په نوم نیول شوي وو. د اعلامیې له مخې چې د محکمو له لوري دې بندیانو ته اوږد قیدونه ورکړل شوي وو او دومره قیدونه ورکول یو ظلم و. په اعلامیې کې راغلي چې طالبان بیا هم د دولت د دغه اقدام څخه هرکلی کوي او د بندیانو د آزادولو د لړۍ د دوام هیله کوي. نو دوستانو، تاسو مو خپل مطلب تر ویډیو لاندې را سره په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا د طالبانو داسې ایله کول دا به د افغانستان د سولې په اړه زیان وي او که ګټه.